د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې ببرک نامې هلک د خپل ښځې او مور پلار سره اوسېدو. د ببرک پلار ډېر کوشش وکړو چې ببرک د ځان سره په کار ولګوي، خو ببرک په پټېدو او خپلو ملګرو سره به یې لوپرۍ کولې. هم په دغه کلي کې لشکر نامې حکیم و چې خلکو ته به یې دوايانې په ډېر ښه قیمت ورکولې او خرڅ پتې ډېر زیات کېدو. اوهو، دا حکیم توب خو هم ډېر اسان کار دی او روپۍ پکې ډېره ده. د ببرک په ذهن کې یو سوچ راشي او خپل کور طرف ته روان شي. خپل پلار ته وایي: اباجان، زه حکیم جوړېدل غواړم. اره ببرک بچیه، دا ته څه د بېوقوف خبرې کوې؟ حکیم جوړېدل څه اسان کار نه دی، دې دپاره ډېر محنت ضرورت وي. او که نه زویه، پلار دې صحیح وایي، دا ډېر اسان کار نه دی. هسې نه چاله غلطه دوایي ورکړي او مړ شي. بله لانجه به راله وګورې. اوهو اباجان، ما ته پته ده، دومره خر هم نه یمه. لشکر خو هم حکیم دی، جنګل ته ځي، جړې بوټې راوړي، ټکوي یې او خلکو له یې خرڅوي. ببرکه زویه، نو دا کار به ته څنګه کوې؟ تا ته خو د جړې بوټي په باره کې. اباجان، دغه غم تاسو پرېږدئ. زه به یو څو ورځې د لشکر سره کښېنم او کار به ترې زده کړم، بیا به ځانه جدا دواخانه ووهم. ټیک ده زویه، نو چې څنګه ستا خوښه وي. که دا کار ته زده کړې نو کم سې کم کور ته خو به د میاشتې څه خرچه راځي که نه. په بله ورځ ببرک کار زده کولو دپاره لشکر دکان طرف ته روان شي. لشکره وروره، ته څه تیار یې؟ ببرک بایي، زه خو څه دوایي تیاروم، خو دا څنګه راپېښه وکړه؟ تا ته څه دوایي په کار ده کو؟ نه نه بایي، زه ستا نه دا کار زده کومه، ما ته دا کار وښایه. ببرکه وروره، دا کار دومره اسان نه دی، په دې کې دماغ او محنت ډېر زیات پکار وي. ټیک ده بایي، زما سره دا دواړه شته، محنت به کوم چې دا کار زده کړمه. هلکه ببرکه وروره، ته ځانه بل څه کار وګوره، زه تا ته دا نه شمه زده کولی. نه نه، ما ته چې د څو پورې دا کار نه زده کړی، زه د دې ځای نه نه ځمه. ما ته به دا کار خامخا ښیې. ټیک ده بایي، چې ته وایې کار به درته وښیم، خو چې زه درته څه وایم هغه به کوې چې کار زده کړې. ټیک ده لشکر حکیم صاحب، چې ته څه وایې هم هغه شان به کوم. ها ببرکه، تاسې هم کار زده کړئ، واردس چل وکړه چې دغه ډبه راواله او زما دې خواته یې کېږده چې د دوایانو نومونه درته وښیمه. ټیک ده ببرک بایي، تاسې هم کار زده کړئ، داسې چل وکړه چې دغه ډبه راواله او زما خواته یې کېږده چې د دوایانو نومونه درته وښیمه. هلکه، زه تا ته ویمه، ته خو زما خبره الټا ماته کوې. یا هلکه، زه تا ته ویمه، ته خو زما خبره الټا ماته کوې. اوهو، ما ته چا وی چې تا ته کار ښیې؟ ته خو د سر درد یې، ته ډېر غټ خر یې. اوهو، ما ته چا وی چې تا ته سبق ښایه؟ ته خو د سر درد یې، ته ډېر غټ خر یې. یا هلکه ببرکه، بس که د نن دپاره دا پوره و، نور به سبا زده کړې. ټیک ده حکیم صاحب، نن دپاره دا پوره و، زه به دا یاد کړم او نور به سبا زده کړو. الهی شکر دی چې ستا نه خلاص شومه، که نه تا خو به زما دماغ خوړلی و. بیا ببرک په ذهن کې سوچ کوي چې ما خو نن ډېر څه زده کړل، کور ته ور روان یې. کله چې بله ورځ شي او سهار شي، ببرک بیا د لشکر حکیم صاحب دکان طرف ته روان شي چې څه ترې زده کړم. وګوره که نه لشکر بایي، زه څومره په ټیم رالم، ما ته اوس نور کار وښایه. په دې کې بل یو کس راشي. حکیم صاحب، په خېټه مې ډېر زیات درد او ډېره زیاته سخته شوې ده، د دې دپاره ماته ښه دوایي راکړه. ها بایي، غم مه کوه، الله به دې ښه کړي. دا دوایي واله، د دې سره به ښه شې، درد به دې هم ښه شي او خېټه به دې نرمه شي. په دې کې اجوین او میتي دي،
دا ډیر ښه کار کوي. ببرک د ځان سره سوچ کوي چې دا خو ډیر اسان کار دی. خلکو لا صرف دغه یو قسم دوایي ورکول دي. ببرک لشکر ته هیڅ هم ونه وایي او د هغه نه ناڅاپه ور روان شي. ببرک د مارکیټ نه کور ته روان شي او خپل پلار ته وایي: ابا جان، مالا دکان کولاو کا، ما کار زده کړی دی. زه به نن نه بعد خلکو ته دوایي ورکومه. ټیک ده زویه، دوکان به درته کولاو کو، خو دا راته ووایه چې په یوه ورځ کې ته څنګه حکیم شوې؟ هسې نه چېرته چاله غلطه دوایي ورکړې او مړ شي. د ببرک پلار ببرک ښه پوهېږي چې لږ صبر وکړه، په قلاره دا کار صحیح زده که. خو ببرک پخپله کلک وي. اخر کار ببرک له کلینیک وباسي او ببرک دوایي خرڅول او لیکل شروع کړي. ببرک په خپله دواخانه کې ناست وي چې په دې کې یو کس راشي. حکیم صاحب، زما د والد صاحب خېټه د پرون نه ډېره خرابه ده، د هغې دپاره ښه دوایي راکړه. ټیک ده بھائی، ته هېڅ فکر مه کوه، داسې دوایي به درله درکړمه چې ستا والد صاحب یې استعمال کړي نو ډېر ژر به ورسره ښه شي. بیا ببرک اجوین او میتي میکس کړي او هغه هلک له ورکړي چې خپل والد صاحب له یې ویسي. ټیک ده حکیم صاحب، د دې 100 روپۍ شوې. صرف 100 روپۍ راله د دې راکړه چې دا ته خپل والد صاحب له ورکړې او خېټه یې صفا شي، ټولې بیماریانې به ترې وځي. بیا هغه کس دوایي راواخلي او خپل کور طرف ته روان شي چې خپل والد صاحب له هم دغه دوایي ورکړي. نو په دې کې شپه تېره شي او د هغه دوایي سره د والد صاحب خېټه ښه خرابه شي. صحابه ته شپه هغه باتروم ته ځي راځي او په اخره کې د کمزورۍ د وجې راټاو شي. دا ماشوم زر منډه کړي چې ببرک حکیم صاحب راوړي. چونکې ببرک حکیم صاحب په هېڅ هم نه پوهېدو، نو د هغه د راتلو سره ببرک حکیم صاحب پخپله هم ویرېدو، ځکه چې هغه ته هېڅ پته نه وه چې دا ما ایجل کړی دی. دیو لګیا و چې په دغه ټیم کې لشکر حکیم صاحب چې هغه د دغه کلي مخکینی حکیم و، هغه په دغه لاره تېرېدلو. هلو بھائی، دا ولې د بابا له دا څه چل شوی دی؟ هغو ورته ټوله قصه وکړي چې د ببرک نه یې دوایي راوړې وه او هغه فیبده راغلې ده. ها بھائی صبر، دا زه چې کومه، اوهو دا خو وفات شوی دی. د دې خبرې سره د ببرک نه یو توه خطا کړي او د تښتېدو منصوبه جوړه کړي چې کله ورته موقع میلاو شي نو سیده خپل کور طرف ته ور وتښتي. چې کله ببرک وتښتي نو دغه هلک په ببرک باندې راپورټ وکړي او پولیسو ته یې حواله کړي. پولیس ببرک جیل کړي او د دې نه موږ ته دا سبق حاصلیږي چې نیم حکیم خطره جان، چې علم د سره نه وي نو د خلکو د زندګۍ سره لبې مه کوئ.